بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو ویس کرنی ما د وړکی غونته پیغام سره څنګه چې تاسو ته پته ده په پشکال کې سیلابونه راځي، بارانونه کېږي، ډېر زیاته سره سیلابونه راځي. په دغه سیلاب کې لرګي پکې راوړي، څه نور څه پکې راوړي، نو زموږ د کشران یا زموږ د مشران پکې ورشي نو هغه ځان له رالي. نو دغه نه فرض وکړئ ځکه چې د دې دوو درېو لرګو په وجه باندې ستاسو ژوند تمپلی شي او ژوند ډېر زیات خوږ دی. او بله خبره دا چې په دې پشکال کې د ځمکو نه کیړې مکوړه یعنی مایکرو ارګانیزم روزي، د دغې نه هم ځان وساتئ، په ځمکه باندې مه سملئ. سهار کې چې تاسو کله چې تاسو ګاډی پارک کړئ بیا سهار کې ورځئ کې اوبه اچوئ، دننه ترې کپړه لرکوئ، نو هغې کې دغې صفایۍ سره سره دننه هم وګورئ چې دننه مار یا بل څه خو نه لیدلي. دغه رنګې واقعه مخکې هم راغلې وه چې دغه رنګې مار دننه ګاډي ته تللی و، هغې چې کوم دی بیا یو ماشومه خوړلې وه، هغه چې کوم دی هسپتال ته وړه نو هغه بیا وفات شوې وه. تاسو هم خیال وکړئ د موټر کې چې کله سټارټوئ نو دننه هم پکې تماشه وکړئ، دننه یې چک راچک کړئ، بهر هم بیا وګورئ. نو دا و زموږ یو وړوکی غونته پیغام. څوک چې زما د هغه ګوري هغې په دې باندې عمل وکړي او مخکې شیر کړئ چې نورو ته هم ورسي. ډېره مهرباني.